ګران افغانانو سلامونه مینه او درنښت د ګران ورور د الکوزی او درون قام په اړه ما څخه پوښتلي دي نو راځئ چې بررسي وکړو تحقیق وکړو د تاریخ منابعو کتابونه ولټوو چې دا الکوزي څوک دي په خټه څوک دي او د دوی شجره څه ده ګورئ الکوزي په اصل کې سربند ګروپ کې شاملیږي سربند کې بیا ترین دي او دغه ترین بیا په ابدالي څانګه باندې تقسیمیږي بیا ابدالي دراني خو تاسو پیژنئ چې دوه ګروپه لري یو زیرک دی او بل پنجپا دی دا الکوزي بیا د زیرک زامن د څلور رونه دي لکه پوپلزي بارکزي الکوزي او مستیزي چې بیا دا خپل الکوزیان دغونه ډېر شاخو باندې تقسیم شوي دي یعنې دا ډېر لوی قام ده یارانو ډېر زیات لوی قام ده خو اوس که تاسو د تاریخ په رڼا کې وګورئ د الکوزیو د تاریخ په څپو کې ډېر غیرتونه کړي ډېرې مېړانې کړي تورې وهلي دي او بالاخره پښتنو باندې ډېر ننګونه کړي دي ډېر غیرتونه کړي دي د انګریزانو په جنګ کې د روسانو په جنګ کې ښه راځه چې حداقل د ده الکوزیانو خو ډېر زیات ستر شخصیتونه لري زه به یو څو نومونه تاسو ته واخلم لکه ملک صاحب فریدون الکوزی دا د احمدشاه ابدالي ډېر کلک ملګری و ورورولي ورسره ورکړې وه بالاخره د انډیا په جګړه کې دغه الکوزیانو ابدالي صاحب سره ډېره زیاتې مرسته وکړلې او بالاخره وجنګېدل ورسره او ډېر قوي ملاتړ د دورانیانو امپراتورۍ څخه یې وکړه او بالاخره دغه دوراني امپراتوري چې قوي هم سوه موفق هم سوه د الکوزیو زورو بدون د شکه او بل شخص تاسو لرم لکه ملک عطا محمد الکوزی د عبدالرحمن خان په وخت کې د جنوبي پښتنو ډېر غټ مشر پاتې شوی و د عبدالرحمن خان یې ډېر زیاتې ملاتړ یې کړي دي او بالاخره قماندان صاحب عبدالحق الکوزی چې د 19مې پیړۍ یو اتل پاتې شوی دی د انګریزانو په جګړه کې او همدغسې ډېر زیات لکه ملک نصرالله خان الکوزی چې د امان الله خان ډېر یو قوي ملاتړ و چې بیا پسته ملایانو وغولو بالاخره د خپل ملاتړ د منځ نه ویوړو امان الله خان یوازې پرېښودو دا قسم د پښتنو ډېر یو قوي ملک او رهبر پاتې شوی و او همدغسې لکه ګل اغا شیرزی چې د بولډیزر په نوم مشهور و د ننګرهار والي و د کابل امنیه قمندان او بالاخره ډېرې زیاتې قوي وظیفې کړي دي نو کولی شو چې ووایي چې محمد یوسف الکوزی چې د عالي دیوان قاضي القضات پاتې شوی او نور که داسې واخلو په لسګونو په سلګونو نور مشران لري سناتوران لري د پوهنتون استادان لري او بالاخره دا نور داسې خلک دي چې تل د پښتنو ملاتړ کړی ده تل پښتنو پسې ولاړ دي په پښتونولۍ باندې مین دي او ډېر غیرتي خلک دي دغه خولۍ په اصل کې زمونږ د الکوزی او دغه غاړه دا غاړه او یو څه تاسو ته ووایم په تجارت کې الکوزیان غوندې قوي خلک نسته ده بالکل نسته ده یعنې د هغه احمدشاه دراني د وخت چې دې خلکو به تجارتونه کول بوټي ګیاګانې قالینې یعنې ډېر زیات شیان بیا انډیا ته وړل چین ته بیا وړل تر اوسه پورې دغه انرژي الکوزی څه ده الکوزی چای څه ده الکوزی وړه څه دي الکوزي غوړي څه دي یعنې د افغانستان په تجارت کې دې خلکو ډېر رغنده رول لوبولی ده ځکه یې د ټولو ملاتړ کړی ده خو خپله داسې لیوالتیا نه لرودله ځکه دوی همیشه تجارت پیشه خلک و توریالیم خو هغه ما تاسو ته وویلې اوس د الکوزی باندې ډېر زیات کتابونه لیکل شوي دي او ډېرو زیاتو کتابو کې د الکوزیو نومونه راغلي دي لکه تاریخ احمدشاهي لیکونکی منشي محمد کاظم خان افغانستان در مسیر تاریخ لیکونکی میر غلام محمد غبار تاریخ افغانه لیکونکی هنری جورج راولسن او د پټانس کتاب چې د بررسۍ او تاریخي مجموعه ده چې انګلیسانو ورباندې تحقیق کړی ده په ده کې الکوزي ډېر واضح او ذیک لیکل شوي دي او A Dictionary of Pathan Traps چې د برټانیانو هغه د تحقیق او د بررسیو لویه مجموعه د پښتنو په اړه چې کړې ده ده کې الکوزي راغلي دي یعنې الکوزیان زه به تاسو ته شجره مې دلته ایښوده ده الکوزیانو یار افغانانو چې دا د پښتنو په هره قبیله کې نوزم یو تر بله توریالي او ننګیالي او بالاخره د ټولو توصیفونو وصفونو خاوندان دي نو باعزته اوسئ قربان مو شم انشاءالله نورو دوستانو مې فکر کې دي یاداشت کې مې نیولي کله چې به وزګارېدم دا به وایم